ای پیغمبره مونږ تاسو ښکارا فتح درکړه تر څو چې الله ستاسو مخکنی ورستنی هر ګناه نه درتیر شي او پر تا باندې خپل نعمت بشپړ کړي او تاسو سم لار دروخي او له تاسو سره قوي مرسته وکړي هغه ذات دی چې د مؤمنانو په زړونو کې ډاډینه واچوله تر څو چې د خپل ایمان ترڅنګ هغوی د یو بل ایمان زیات کړي د زمکه او اسمانونو ټول لخرې د الله د قدرت په اختیار کې دي الله خو او خیر د حکمت خاوند دی غدا کار د دې لپاره کړای دی تر څو چې مؤمن نارینه او ښځې د همیشه اوسېدلو لپاره داسې جنتونو ته ننباسي چې تر هغو لاندې به ویالي بهیدونکي وي او د هغو بدی بل هغو نه ایسته کړي د الله په نزد داستر بریالیتوب دی او هغه منافقانو نارینه او ښځو ته او مشرکو نارینه او ښځو ته سزا ورکړي چې د الله په باب بد ګمان لري د بدی په ګرځونه کې په خپل راګیر شول د الله غضب ور باندې وشو او هغه ور باندې لعنت وکړ او د هغو لپاره دوزخ تیار کړ چې خورا بد استوګن ځای دی د زمکه او اسمانونو لخرې د الله د قدرت په اختیار کې دي او هغه برلاسه او د حکمت خاوند دی ای پیغمبره مونږ ته شاهدی ورکوونکې زیری ورکوونکې او ويرونکې لګلې تر څو چې ای خلکو تاسو پر الله او د هغه پر پیغمبر ایمان راوړئ او د هغه ملګری شي او د هغه تعظیم او درناوی وکړئ او سهار او ماښام د هغه د پاکي بیانونکي اوسئ ای پیغمبره کوم کسانو چې له تاسو سره بیعت کوي هغوی په اصل کې له الله سره بیعت کوي د هغو د لاسونو د پاسه د الله لاس اوس چې څوک دغه وعده ماته کړی د هغه د تعهد ماتولو وبال به په خپل پر همغه باندې وي او څوک چې پر هغه وعده باندې ودرېږي چې هغه له الله سره کړی ده الله به ډیر ژر هغه ته لوی ثواب ورکړي ای پیغمبره له اطرافي کلیوالو عربو نه چې کوم خلک شاته پرې خودل شوی وو اوس به هغوی راشي او مرو به درته وایي چې موږ د خپل شتمنیو او اولادونو فکر بوخت کړیو ته زموږ لپاره د مغفرت دعا وکړه دوی په خپل ژبه سره هغه څه وایي چې په زړونو کې نه وي دوی ته وایي ښه همدا خبره ده نو څوک دي چې تاسو په باب د الله د فیصلې په بندولو څه وس واک لري که هغه تاسو ته څه ضرر رسول وغواړي یا ګټه دربخل تاسو له عملونو څخه خو یوازې الله خبر ده واصلي خبره ده نه چې تاسو یې کوي بلکې تاسو داسې وګڼل چې پیغمبر او مؤمنان به خپل کورنۍ ته بیرته راونه شي ګرځیدلای او دا ګمان تاسو په زړونو کې ډیر ښه ولګید او تاسو ډیر بد ګمان وکړ او تاسو تباہ کیدونکي خلک پر الله او د هغه پر پیغمبر باندې چې کوم خلک ایمان نه لري دغه کافرانو لپاره مونږ بل شوی اور تیار کړی دی د اسمانونو او زمکه د پادشاهي مالک الله دی چاته چې خوښ شي بخنه کوي او چاته چې وغواړي سزا ورکوي الله بخونکی او مهربان دی کله چې تاسو د ولجې تر لاسه کولو لپاره ولاړ شئ نو دغه بیرته پاتې کیدونکي خلک به تاسو ته ارومرو وایي چې مونږ هم له ځان سره تلو ته پریږدي دوی غواړي چې د الله فرمان بدل کړي دوی ته په ډاګ وایي چې تاسو هیڅ کله له مونږ سره نشئ تلای الله لازمه خدا فرمایلی دي دوی به وایي چې نه بلکې تاسو پر مونږ حسد کوئ په داسې حال کې چې خبره د حسد نه ده بلکې دوی په سمه خبره بیخي لږ پوهیږي دغه بیرته پاتې کیدونکو اطرافي عربو ته وایي چې ډیر ژر به تاسو له داسې خلکو سره د جنگیدو لپاره وبلل شي چې ډیر قوي دي یا به تاسو له هغو سره جګړې ته دوام ورکوي یا به هغوی غاړه ږدي په هغه وخت کې که تاسو د جهاد د حکم اطاعت وکړ نو الله به تاسو ته غوره اجر درکړي او که تاسو په همغه شان مخ واړو لکه چې څنګه مو مخ کې اړولای دی نو الله به تاسو ته دردناکه سزا درکړي کوډوند ګوډ او ناروغ جهاد لاړ نشي نو څه باک نشته څوک چې د الله او د هغه د پیغمبر اطاعت وکړي الله به هغه په هغه جنتونو کې نه باسي چې تر هغه لاندې به ویالي بهيږي او څوک چې مخ واړوي هغه ته به دردناکه سزا ورکړي الله له مؤمنانو څخه خوشاله شو کله چې هغوی له ونې لاندې له تاسو سره بیعت کوي د هغو د زړونو حال هغه ته معلوم لدې عمله پر هغو ډاډیانه نازل کړه
هغه ته په انعام کې فتح ورکړه او د ولجې ډیر څه مالونه ورکړل چې هغوی به ډیر ژر ترلاسه کړي الله برلاسه او د حکمت خاوند دی الله له تاسو سره د ولجې د خورا ډیرو مالونو وعده کوي چې تاسو به هغه ترلاسه کړئ په سمدستي ډول خو دغه فتح هغه تاسو ته درکړه او تاسو پر خلاف د خلکو لاسونه له راپورته کېدلو څخه منع کړل تر څو چې دا د مؤمنانو لپاره یو نښانه شي او الله تاسو ته د سمې لارې هدایت درکړي په دې سربېره هغه له تاسو سره د نورو داسې ولجو هم وعده کوي چې پر هغه باندې تر اوسه پورې تاسو نه قادر شوي او الله هغه یې سر کړی دی الله په هر څه قادر دی دا کافران که په دې وخت کې له تاسو سره جنگیدلی وای نو ارومرو به شاړه ولې و او هیڅ ملاتړ او مرستن دوی به نو مونږلای دا د الله کړن لار ده چې په خوا زمانو را روانه ده او ته به د الله په کړن لار کې هیڅ بدلون نه مومي ما غزاد چې د مکی په دننه کې د حقوق لاسونه له تاسو نه او تاسو لاسونه له حقوق نه منع کړل په داسې حال کې چې پر حقوق تاسو ته برای درکړی او تاسو چې څه کول الله هغه لیدل هغه کسان دي چې حقوق کافران شول او تاسو له مسجد الحرام نه منع کړی او د قرباني او خانه حبس کړل دي چې د قرباني ځایو ته ورسیږي که په مکه کې داسې نارینه او ښځې موجود نه وای چې تاسو نه پیژنئ او کدا خبره نه وای چې په ناآگاهانه ډول به تاسو هغوی په عمل کړی او په دې سره به پر تاسو پړه راشي نو الله به تاسو ته اجازه درکړي وای چې د زور له لارې تاسو مکې ته نه وتلی وای مخنیوي د دې لپاره وشو ترڅو چې الله چې څوک وغواړي په خپل رحمت کې داخل کړي هغه مؤمنان کبیر شوی وای نو د مکې له خلکو نه چې کوم کسان کافرانو هغه ته به مونږ رومرو سخت سزا ورکړې و همدا دلیل دی چې کله چې دغه کافرانو په خپل زړونو کې جاهلانه دریز ټینګ کړ نو الله پر خپل پیغمبر او مؤمنانو باندې ډاډینه نازله کړه او مؤمنان د تقوا د خبرې پابند وګرځول چې هغوی د هغې زیات حقدار او اهل الله د هر شی علم لري واقع کې الله د خپل پیغمبر دغه خوب رښتیا کړ چې ک الله وغواړي تاسو به ارومرو مسجد حرام ته د پوره امنیت سره ننوځئ خپل سرونه به وخري او ویښته به لاند کړئ او پر تاسو به هیڅ ویره نه وي هغه په هغه خبرې پوهیدو چې تاسو ور باندې نه پوهیدلې دې عمل هغه د خوب پوره کېدون مخکې تاسو ته دغه نږدې فتح در په برخه کړه ما غد الله ذات دی چې خپل پیغمبر له هدایت او حق دین سره لېږلی دی تر څو چې هغه پر ټولو ادیانو باندې غالب کړي او په دې حقیقت باندې د الله شاهدی کافی ده محمد الله پیغمبر دی او کوم کسان چې له هغه سره ملګری دي هغوی پر کافرانو سخت او په خپل منځو کې خواخوږي دي ته چې کله هغوی ګوري پر رکوع او سجده او د الله د فضل او د هغه د رضا په طلب کې بوخت مومي د سجدو نکې نکانی د هغو پر مخونو موجود دي چې په هغه سره هغوی بیل پیژندل کیږي دا د هغو صفات په تورات کې او په انجیل کې د هغو مثال داسې ورکړ شوی دی چې ګواکې یو کخ دی چې لومړی هغه خپل څانګې را باسي بیا یې هغه ته قوت او وده ورکړه بیا هغه مخ په پخېدو شو بیا هغه پر خپل تنې باندې ودرید هغه کروندګر خوشالوي تر څو چې کافران د هغو په تقوی او سمسورتیا باندې لغوسی وسوسي دغه ډلې خلک چې ایمان راوړای دی او نیک عملونه یې کړی دي الله د دوی سره د بخښنې او لوی اجر وعده کړی دی